پوری خیلی سره لامبل الو یا الله توبه پوری خیلی سره لامبل دیش گورا اس خبر نه ده فلم گورا څه خبر نه ده ټیک ټاک گورا څه خبر نه ده پردو خو سره غپ لگاوا څه خبر نه ده پردو زنانو لغړ تصویران گورا څه خبر نه ده پلارو کوسو کې جنکو ته گورا څه خبر نه ده الکانو ته گورا چې ګیرو بریت نه راکتلی څه خبر نه ده چرس کې څه خبر نه ده بنګس کې څه خبر نه ده سود خور څه خبر نه ده شراب کې څه خبر نه ده پوری خیلی سره لامبل الو یا الله توبه پوری خیلی سره لامبل ما یو پیر دا مسله بیان کړی و د واده د شپې آداب ما بیانول ډېر پخوانی بیان ډېر پخوانی نو هلته ما به دا خبره ذکر کړې وه چې که چېرته د ښځه او خاوند یو ځای اوسېدونکي نو دا ثابت دي چې ښځه او خاوند یو ځای اوسېدونکي عوام پرې د بعض مولیانو او زما خبره نه مخکې نه شاته دی نه دی راګستی منځ کې داسې یو منټ خبره هم نه وه هغه یې ترې داسې کټ کړه او هغه یې ورکړو زما تصویر ورسره لګولی وي د وهابیانو مذهب عوام او د دې مولیانو چې کوم عوام دي د هغو باره کې سب څه خیال غابدوی نه زیات دي ځکه چې هغه له عوام د هغو به لاندې استغفر الله استغفر الله ولو دا پکې بله راووته دیش گورا اس خبر نه ده فلم گورا څه خبره نه ده ټیک ټاک گورا څه خبره نه ده پردو خو سره غپ لګوا څه خبره نه ده پردو زنانو لغړ تصویران ګوره څه خبره نه ده پلارو کوسو کې جنکو ته ګوره څه خبره نه ده الکانو ته ګوره چې ګیرو بریت نه راکتلی څه خبره نه ده چرس کې څه خبره نه ده بنګس کې څه خبره نه ده سود خور څه خبره نه ده شراب کې څه خبره نه ده خو خپلې ښځې سره لامبل الو یا الله توبه خپلې ښځې سره لامبل دې کیسې کې سره راځي گنجائش شریعت ورکړی ته څوک چې باندې اعتراض کوي او صرف گنجائش نه دی چې شریعت مسله بیان کړي چې او کېدی شي بلکې پیغمبر تطبیق کړی ده په خپله کړی ده ته د هغه نه زیات تقواداري ته د هغه نه زیات حیا نه کوي او ښځه او خاوند هغه رشته ده هغه رشته ده چې الله وایي دا د یو بل جامه د قرآن هن لباس لكم وانتم لباس لهم جامع وتولي ویل یو تفسیر دا دی چې په دې بدن ته نږدې شي چې دا جامع نو دوی د یو بل دپاره دغه حیثیت لري یعنی دا ښځه خاوند چې د یو بل سره میلاو شي او کپړې نه وي په بدن باندې نو د یو بل دپاره جامع شي نو چې یو ښځه د خپل خاوند بدن لیدی شي او خاوند د خپلې ښځې بدن ټول لیدی شي نو بیا دلته ولې مسله ده چې ګډه وډه شو چې یاره لاندې به څنګه یو ځای ګنجایش شریعت ورکړی ما ورته خو نه دی او ښځه خاوند دي چې د یو بل سره کوروالی کوي اخ ورڅه پاتې شو د یو ځای لامبل غټه خبره که د کوروالی کول غټه خبره کوروالی کول غټه خبره نو دا کومه خبره شوه چې یاره یو ځای لامبل وي بل دې سره مینه محبت ډېرېږي د ښځې او خاوند په منځ الحمدلله زمونږ د اسلام چې مونږ ته کومه طریقه د ژوند د تېرولو ښولې ده چې د هغې نه ډېر غافله دي که دا طریقه دې خپله کړه په ژوند کې به دې سکون او مینه محبت آرام خوشحالي هر څه به پکې راشي خو کله چې دا د طریقه معلومه شي دا د ډمانو د عشق مشق دا قیسې نه دي دا ټولې جعلي مالي دي او دا په دې ټپو او غزلو کې کېږي تر عشا اسلام ولوله چې څومره د مینې محبت طریقې موږ ته ښوولي دي چې ژوند کې زموږ مینه محبت راشي ښځې خاوند له هر هغه لار کولاو کړې ده چې د هغې سره مینه محبت ډېري یعنې تر دې دې ته وګوره دې ته سوچ وکړه دروغ ویل حرام دي خو که ښځه خاوند یو بل ته داسې خبره کوي چې مینه محبت پرې ډېر شي په دې کې دروغ ویل هم جایز دي یعنې دومره ګنجایش یې تا نه درکړی څه ضرورت دی موږ ته چې موږ د هندوانو نه او د انګریزانو نه او د فحاشو خلکو نه د مینې محبت طریقې زده کړو او هغه مینه محبت نه دی هغه فسق او فجور موږ سره مینه محبت لا رښتیا خو که چېرته یو څوک راولګي او دغه لار بیانوي نو بس دا بعضو پکې غوږونو له لاسونه وړي وي توبه یې الله توبه ته توبه د ټیک ټاک نه وړي نه وباسي چې توبه دلته وباسي او توبه د فیسبوک د چاقو نه وړي نه وباسي چې دلته وباسي ته به چې موږ بلکل